الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیرو قدرمنو موږ او تاسې په تیرو درسونو کې د اسلام د اساساتو یا د اسلام د بنیادونو یا د اسلام د بناو څخه په لومړۍ بنا یعنې کلمه طیبه او یا کلمه شهادت په اړه باندې تفصیلي بحث وکړو چې په هغې کې موږ او تاسې د کلمې د تعریف د کلمې د مفهوم او همدارنګه د کلمې د ارزښت او اهمیت په دې کلمه باندې د اقرار کولو ګټو او حکمتونو باندې په تفصیل سره وغږېدلو. د اسلام د اساساتو او د بنیادونو څخه دوهم بنیاد او هغه چې اسلام په هغې باندې ډېر زیات تاکید کړی دی او په قرآن کریم کې د هغې ذکر راغلی دی او مسلمانانو د هغې بار بار غوښتنه شوې ده. دوهم رکن چې دی هغه د مانځه دی. مونځ څه ته ویل کېږي؟ په دې درس کې به انشاءالله په دغې موضوعاتو خبره کوو چې د مانځه فضیلت څومره دی او مقام او منزلت یې څومره دی، د اسلام په دین کې لمونځ څومره ارزښت لري، څومره اهمیت لري، او همدارنګه په دې باندې به خبره کوو انشاءالله چې مونځ ولې په مسلمانانو باندې فرض شوی دی، د دې ګټې څه دي او د فرضیت حکمتونه یې څه دي. او همداراز به انشاءالله د همدې درس په ضمن کې موږ د مانځه احکام او مسایلو باندې خبره کوو او په آخر کې به انشاءالله د دې مانځه په مؤثریت په شرطونو باندې غږېږو چې موږ څنګه وکولی شو چې دا مونځ په داسې شکل باندې جوړ کړو چې زموږ په ژوند باندې اغېز وکړي. نو دغه موضوعات به انشاءالله په دې درس کې موږ تاسې اورو او په دې درس کې به انشاءالله موږ تاسې په تفصیل سره بیانوو. لومړی راځو د مانځه تعریف ته. په پښتو کې موږ تاسې دې ته لمونځ وایو او په عربي کې دې ته صلات ویل کېږي، په دري ژبه کې ورته نماز ویل کېږي. اول راځو د صلات په معنا باندې ځان پوهوو چې د صلات معنا څه شی ده. صلات عربي کلمه ده. عربي ژبه کې صلات په مختلفو معناګانو سره استعمال شوی دی چې ځینو ته یې موږ نن انشاءالله اشاره کوو. لومړی صلات چې دی د دعا په نامه سره استعمال کېږي، په معنا سره استعمالیږي. صلات د دعا په معنا سره لکه چې ویل کېږي وصلوات الرسول للمسلمین دعاءهم لهم وذکرهم وصلات الناس علی المیت ای دعاءهم علیه. یعنی د رسول صلی الله علیه وسلم دعا د مسلمانانو دپاره او صلات د خلکو یعنی دعا د خلکو مړي دپاره، دا یو معنا د صلات ده، یعنی صلات په معنا د دعا سره. دوهم صلات راځي په معنا د ښه ذکر سره یا د ښه یادولو سره او همدارنګه په معنا د بخښنې سره، لکه چې ویل کېږي وصلوات الله علی انبیائه والصالحین من خلفهم، یعنی د الله تعالی جل جلاله ښه یادونه او ښه ذکر او بخښنه د هغه چا دپاره چې د انبیاو نه وروسته راغلي دي، یعنې د هغې دپاره د الله تعالی جل جلاله طرف نه بخښنه. همدارنګه په معنا د استغفار سره هم راځي، لکه چې ویل کېږي صلات الملائکة علی النبی، یعنې استغفار او بخښنه د الله تعالی جل جلاله د بار څخه د پیغمبر دپاره. همدارنګه صلات چې دی ځینې علماو په معنا د برابرولو سره یا په معنا د برابر ایښودلو سره هم استعمال کړی دی، لکه چې عرب وایي صلیت العود علی النار اذا قومته، یعنې تا برابر که لرګی په بل لرګي باندې چې کله تا هغه برابر که او جوړ دی که. نو دا مختلفې معناګانې چې دي په صلات کې موجودې دي. همدارنګه د صلات بله معنا چې ده هغه په معنا د عاجزۍ سره ده او همدارنګه په معنا د یو لوري ته مخ کول او بل او یو لوري ته متوجه کېدل یا یو طرف ته ورتلل.
نو دا ټولې معناګانې چې دي په د صلات په لفظ کې یا د صلات په کلمه کې موجود دي. یعنی صلات هم د استغفار په معنا سره استعمالیږي، صلات هم د دعا په معنا سره استعمالیږي، صلات هم د برابرولو په معنا سره استعمالیږي، او همدارنګه صلات په معنا د عاجزۍ سره، او صلات په معنا د تواضع سره، او صلات په معنا د یو طرف ته مخ کول او طرف ته متوجه کېدل. د اسلامي شریعت یا د اسلامي فقه په رڼا کې صلات یا لمونځ څه شی دی؟ لمونځ هغه بدني عبادت دی چې په ځانګړو افعالو او اقوالو مشتمل دی، په تکبیر تحریمه باندې پیل کېږي او په سلام سره پای ته رسیږي. دا هغه عبادت دی چې د شرایطو او ارکانو او تعلیم یې قرآن کریم ورکړی دی او تفصیلي طریقې رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمل سره ښودلې ده. دا د صلات یعنی د لمانځه تعریف دی. او یو بل تعریف داسې شوی دی چې صلات څه شی دی؟ دا معلوم اذکار او افعال دي چې د ځانګړو شرایطو په نظر کې نیولو سره په معلومو وختونو کې ادا کیږي. اسلام کې صلات یا لمونځ چې دی ډېر زیات ارزښت لري او ډېر لوړ مقام لري. لمونځ د اسلام په دین کې په څو نقطو کې د هغې څخه یادونه کوو چې د توحید د کلمې نه وروسته د هغې ارزښت په اسلام کې بیان شوی دی. لومړی دا دی چې موږ په دې باندې پوهیږو چې اسلام دین په 5 بناو باندې ولاړ دی. یعنی د اسلام په دین کې دا 5 بنا د داسې مثال لري لکه د یو تعمیر 5 پیلري او یا د یو تعمیر 5 اساسات او بنیادونه، چې اسلام حقیقت کې د همدغه 5 ارکانو څخه عبارت نه دی، بلکې اسلام د ژوندانه یو بشپړ نظام دی او د اسلام مثال یو تعمیر ته ورته دی. په تعمیر کې موږ پوهیږو چې مختلف شیان استعمال شوي او د هغې نه وروسته موږ تاسو د تعمیر نوم ورکولی شو. په تعمیر کې مثلا خښته استعمالیږي، په تعمیر کې سیمټ استعمالیږي، په تعمیر کې رنګ او روغن استعمالیږي، په تعمیر کې کړکۍ او دروازې استعمالیږي. داسې د ډېرو شیانو مجموعې ته تعمیر ویل کېږي. دغسې په اسلام کې د 5 ارکانو مثال داسې دی لکه د یو تعمیر دپاره 5 ستنې یا یو 5 پیلرې چې په حقیقت کې دا تعمیر په هماغې باندې استوار او په هماغې باندې ولاړ وي. نو دغسې چې یو څوک په همدغه 5 د اسلام په دې 5 بناو باندې کلک اوسېږي، مضبوط اوسېږي، کولی شي چې په نور دین باندې عمل وکړي. او که چېرته په دغه 5 ارکانو باندې او یا 5 اساساتو باندې عمل ونه لري، په صحیح توګه ونه پېژني، نو هېڅکله نشي کولی چې د اسلام په نور دین باندې عمل وکړي. نو د دې وجې نه د کلمې د اقرار نه وروسته لومړی ډېر زیات تاکید شوی دی په مانځه باندې. دا په خپله باندې د مانځه په ارزښت باندې دلالت کوي. که موږ قرآن ته متوجه شو، قرآن وګورو، قرآن مطالعه کړو، نو په قرآن کې په بار د مانځه غوښتنه شوې ده مسلمان نه، د مانځه حکم شوی دی مسلمان ته. همداراز که موږ وګورو کله چې هم لمونځ فرض کېده، نو الله تعالی جل جلاله خپل پیغمبر اسمانونو ته ځان ته ورغواړي، او موږ ګورو چې دا نور کوم احکام د اسلام چې راغلي دي هغه ټول ځمکې ته رانازل شوي دي. نو دا په خپله باندې د نبي علیه السلام هلته ورتګ او هلته د مانځه فرضیت او د الله تعالی جل جلاله هغه ته د ډالۍ په شکل باندې هغه ته عطا کول ورکول د په خپله باندې د مانځه په ارزښت باندې دلالت کوي. دا رز که موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند ته متوجه شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هیڅ حالت کې لمونځ نه دی پرېښی او د مانځه پرېښودلو ته اجازت هم نه دی ورکړې. که فرض که موږ وګورو چې په سفر کې روژه نیول اختیاري دي، که ونیسې نو غوره ده، او که یې ونه نیسې درته جواز شته دی، خو لمونځ کول پرېښودل پکې نشته دی، لمونځ پرېښودلو ته اجازت پکې نشته دی. ولې چې لمونځ که دلته ادا کېږي نو د دې په خاطر باندې چې سفر کې لږ مشقت دی او تکلیف دی، هغه کوم فرضي لمونځونه چې دي هغه نیم ادا کېږي، یعنې 4 رکعاتو په ځای باندې 2 رکعاته ادا کېږي، خو البته پرېښودو ته اجازه نه ده ورکول شوې. دارنګ رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مانځه د ارزښت د بیانولو په خاطر باندې په خپله فرمایلی دی. دا حدیث جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه را نقل کړی دی. دی وایي چې یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول بین الرجل و بین الشرک او الکفر ترک الصلاة، یعنی د سړي ترمنځ د شرک او د کفر فرق او د اسلام ترمنځ صرف تفاوت او فرق په دې باندې کېږي چې څوک لمونځ پرېږدي. یعنې معنا دا شو چې لمونځ پرېښودل انسان د اسلام له دین څخه وباسي،
نو معنا دا شوه چې د دې په خاطر چې مسلمان د دې په ارزښت او اهمیت باندې پوه شي. ډېر ځل یو څوک لمونځ پرېږدي، د لمونځ پرېښودو حتی د دې حد ته ورسوي چې هغه بالاخره په کفر باندې مبتلا شي، یعنې د دین نور احکام پرېښودو ته هم تیار شي. نو د دې په خاطر باندې چې دا یو مهم عبادت دی، د دې وجې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره موږ ته بیان کړې ده چې مسلمان پیژندل کېږي هغه په مانځه باندې پیژندل کېږي. د کفر او د اسلام په منځ کې تفاوت کوونکی او فرق کوونکی شی چې دی هغه لمونځ دی. که دې ته موږ متوجه شو، دارنګه رسول کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته د دې خبرې بیان هم کړی دی چې د قیامت په ورځ به ته هر څه در مخه د لمانځه په اړه پوښتنه کېږي. که د یو مسلمان لمونځ په صحیح شکل سره ادا شوی او د هغه ټول آداب او د هغې ټول حقوق په نظر کې نیولي وي، شرایط او ارکان په نظر کې نیولي وي، نو هغه کې کوتاهي نه وي کړي او هغه په خپل وخت باندې ترسره کړی وي، نو یقیني خبرداره چې الله تعالی جل جلاله به ده ته د دې مانځه په ذریعه باندې نجات ورکوي. لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان اول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله. یعنی لومړی چې کله کتل کېږي د قیامت په ورځ باندې د مسلمان هغه مونځ کتل کېږي. که چېرته لمونځ یې درست و صحیح و او د الله تعالی جل جلاله په دربار کې قبول شوی و، نو معنا دا شوه چې بیا د ده نور اعمالو ته نظر نه کېږي، او که چېرته یعنې نور اعمال بیا مدا دا شوه چې هغه درست دي، هغه صحیح دي. او که چېرته د الله په دربار کې دا قبول نه شو، نو بیا هیڅ عمل ته نه کتل کېږي، نو بیا الله جل جلاله هغه ته د جهنم حکم کوي چې هغه باید جهنم ته ورولېږي. ولې چې په حقیقت کې د ده لمونځ د الله په دربار قبول شوی نه دی، نو معنا دا شوه چې دا یو عبادت هم درست نه دی. دا راځه د نورو عباداتو په نسبت باندې که موږ قرآن ته وګورو، نو قرآن په مانځه باندې ډېر زیات تاکید کړی دی. همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند په اخرنیو شیبو کې کله چې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مرګ راځي او په هغه باندې هغه مرض موت ته نږدې کېږي، نو نبی علیه الصلاة والسلام ډېر زیات تاکید کړی دی په مانځه باندې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند اخرنۍ شیبې وي او نبی علیه الصلاة والسلام په مانځه باندې تاکید کاوه. کله هم چې نبی علیه الصلاة والسلام وفات کېږي، د هغه د مبارکې ژبې څخه همدا الفاظ راوځي چې الصلاة الصلاة وما ملکت ایمانکم، پر مانځه اهتمام کوئ، پر مانځه اهتمام کوئ. او همداراز هغه څوک چې ستاسې د قدرت او سلطې لاندې دي او هغه څوک چې ستاسې حاکمیت لاندې ژوند لري، که هغه ستاسې مېرمنې دي، که هغه ستاسو مزدوران دي او غلامان دي، د هغوی سره تاسو ښه سلوک کوئ. یعنې یو طرف ته په حقوق الله کې په لمانځه باندې حکم وکړو او په حقوق العبادو کې الله تعالی جل جلاله د مزدورانو سره او د ماتحتو سره د ښه سلوک حکم کړی دی. د دې په خاطر باندې چې مسلمان تشویق شي او مسلمان وهڅېږي لمونځ په صحیح توګه ادا کړي، چونکې انسان چې دی هغه عموما د ګټې غوښتونکی دی چې هغه باید ګټه لاسته راوړي. نو د دې په خاطر باندې چې د یو شي په اهمیت باندې څوک پوه شي، نو د هغې ترسره کول ورته اسانه کېږي. د دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مانځه فضایل په مختلفو الفاظو باندې بیان کړي دي. لکه چې فرمایي عمر بن میمون رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دا د عبدالله نه روایت کوي، دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان بیوت الله فی الارض المساجد وإن حقا على الله ان يكرم من زاره فيها. د الله تعالی جل جلاله کورونه چې په ځمکه کې هغه مساجد دي او مساجد د الله کور دی، او څوک چې د الله کور ته راځي نو هغه حق لري په الله باندې چې دغه اکرام وکړي، دغه عزت وکړي. یعنې معنا دا شوه چې څوک د لمانځه د ادا کولو دپاره مساجدو ته ځي، الله تعالی جل جلاله دغه عزت کوي. نو دا په خپله باندې د نبي علیه الصلاة والسلام له خوا نه تشویق دی چې یو مسلمان په مسجد کې خپل لمونځ ادا کړي. همدارنګه نبی علیه الصلاة والسلام د دې په خاطر باندې چې مسلمان د لمانځه طرف ته تشویق کړي، ورته فرمایي چې د لمانځه په ادا کولو سره ستاسې درجې لوړېږي او ستاسو ګناهونه معاف کېږي. دې حدیث کې نبی علیه السلام فرمایلی دي چې اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخط خطوة الا رفعت له بها درجه وحط عنه بها خطیئه. یعنی څوک چې صحیح اودس وکړي او مسجد ته صرف د مانځه په خاطر باندې وځي، دی چې یو قدم پورته کوي
نو په دې باندې الله تعالی جل جلاله د یو درجه لوړوي او همدارنګه په دې سره د هغه یو ګناه معاف کیږي. همدارنګه نبی علیه السلام د تشویق و ترغیب په خاطر باندې بیا فرمایي چې په صحیح توګه لمونځ ادا کول د جنت د لازمېدو سبب ګرځېږي. یعنې څوک چې صحیح مونځ وکړي په صحیح توګه اودس وکړي او بیا په صحیح توګه مونځ ادا کړي دا انسان به الله تعالی جل جلاله جنت ته بوځي او دغه دپاره جنت لازمي دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی چې ما من مسلم یتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنه. داسې مسلمان نشته دی چې په صحیح توګه اودس وکړي او بیا پاتې یو 2 رکعته مونځ وکړي خو دغه 2 رکعته مونځ په داسې شکل سره وکړي چې د زړه حضور یې پکې برابر وي، توجه یې الله ته برابر وي، سوچ او فکر یې صرف مانځه کې وي، بل طرف ته خپل سوچ او فکر وي نسی. نو په د ده دپاره د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جنت فرض شو، دغه دپاره جنت لازم شو. نو دغه مونځ د دې په خاطر باندې چې په مسلمانانو باندې لازم شوی دی. مسلمان باید په دې باندې پوه شي چې دا مونځ په ما باندې ولې لازم شوی دی، د دې ګټې څه دي. موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې الله جل جلاله خپل بندگان هیڅ کله په داسې چارو نه مکلف کوي چې په هغې کې د مسلمان دپاره کوم خیر نه وي، یا دا دی که نه چې د مسلمان دپاره د هغې د حکم په اساس باندې چې کوم شي نه یې منع کړی دی په هغې کې دغه دپاره خیر نه وي. نو الله تعالی جل جلاله چونکې یو عظیم شان ذات دی، خپل بندگان په داسې چارو نه مکلف کوي چې هغه د بې ګټې اوسیږي، بې فایدې دې اوسیږي. نو ضرور په هر عبادت کې ګټه شته. دا چې الحمدلله موږ مسلمانان یاستو او زمونږ عقیده او زمونږ ایمان دا دی چې الله تعالی جل جلاله کوم امورات موږ ته کړي دي او د کومو شیانو په ادا کولو موږ مکلف کړي او په هغې کې د انسان دپاره ګټې شته. دا زمونږ عقیده ده او دا زمونږ ایمان دی. البته دې دپاره چې موږ دغه عبادت په ښه شکل ترسره کړو او د زړه له کومې ترسره کړو نو ښه خبرداره چې د هغې حکمتونه وپېژنو. یعنې موږ مسلمانانو بغیر له دې نه چې د هغې په حکمتونو باندې او د هغې په ګټو باندې پوه شو، دا د الله حکم دی، موږ یې په زړه له کومې منو او ترسره کوو یې. خو دغه حکمتونه او دغه ګټې موږ دې دپاره دغه کوو، بیانوو او باید ورباندې پوه شو تر څو دغه کار دغه حکم د الله تعالی جل جلاله د زړه له کومې او په ښه توګه ترسره کړو. نو دا عبادت او دا مونځ چې دی دا هم مسلمان دپاره فردي ګټې لري او هم اجتماعي ګټې لري او هم مادي ګټې لري او هم معنوي ګټې لري. نو په دغه کې لومړی راځو د هغه ګټو باندې خبره کوو چې یو مسلمان ته په معنوي لحاظ باندې ډېرې زیاتې ګټې رسوي. نو مثلا یو دا دی چې د مانځه په ذریعه باندې مسلمان په نفسي لحاظ باندې تزکیه کیږي او په نفسي لحاظ باندې پاکیږي او دا د نفسي سپیڅلتیا دپاره دا یو بهترینه ذریعه ده. معنا دا شوه چې مسلمان دې ته اړتیا لري چې هغه له ګناهونو څخه پاک شي، د ګناهونو څخه ووینځلی شي، تر څو د ګناهونو د وینځلو په صورت کې الله تعالی ته نږدې شي. الله تعالی جل جلاله هغه بندگان خپل ځان ته هیڅ وخت نه نږدې کوي کوم چې په ګناه کې ککړ وي. ګناهګار انسان د الله نه خوښیږي. کم خلک چې د الله تعالی جل جلاله احکام ماتوي، د الله تعالی جل جلاله د احکامو مخالفت کوي، دغسې انسان د الله نه خوښیږي. خو دې دپاره چې انسان خامخا د خطا سره مخامخ کیږي، ضرور د ژوند په یو برخه کې د هغه نه یو خطا کیږي، د هغه نه یو د الله حکم ماتیږي، د الله تعالی جل جلاله له حکم څخه مخالفت ورنه کیږي. البته مسلمان دا کار په قصدي ډول نه کوي او که په قصدي ډول ونه کوي، عقیدوي ډول به یې نه کوي چې گویا دا د الله تعالی جل جلاله خدای ناخواسته سره دښمني اعلانوي او یا په عقیدوي لحاظ باندې د الله تعالی جل جلاله حکم نه مني، بلکې کله کله په مسلمان باندې نفس غالب شي، د نفس د غلبې په وجه باندې دغه نه یو ګناه یو خطا سر وخوري. نو دا لمونځ چې دی د دغسې ګناهونو د دغسې خطاګانو د انځل دپاره یو بهترینه ذریعه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمانځه په ذریعه باندې د ګناهونو د بخښنې او د ګناهونو د انځل یو بهترین مثال ورکړی دی. هغه فرمایي چې ارأیتم لو ان نهرا بباب احدکم یغتسل منه كل یوم 5 مرات ما تقولون مبقیا من درنه. یعنی یو څوک چې له تاسې نه د خپل کور په وړاندې یو نهر ولري او په هغې کې د ورځې 5 وارې لامبي، آیا د هغه په بدن باندې به کوم خیره پاتې شي؟
قالو دوی وویل صحابه کرام ویل چې لا یبقي من درنه هیڅ خیرې دغه په بدن نشي پاتې کېدلی. نو نبي علیه السلام بیا ورته وفرمیل چې فذلک مثل الصلوات الخمس یمحو الله به الخطایا، یعنی دا حدیث مسلم روایت کړی دی، یعنی دغسې د پنځو منځونو مثال دی چې په دې سره الله تعالی جل جلاله د یو بنده ګناهونه وینځي او پاکوي او هغه په نفسي لحاظ باندې سپېڅلی کوي او الله تعالی جل جلاله د دې مانځه په ذریعه باندې په یو مسلمان کې ملکي صفات پیدا کوي. ګرانو لیدونکو، انسان کې عموما درې صفتونه دي یا درې خصلتونه دي چې دا د مختلفو جنسونو څخه راجمع شوي دي. مثلا په انسان کې یو صفت چې دی یا یو خوی او یو عادت چې دی هغه د ملایکو دی، دا الله تعالی جل جلاله په انسان کې ایښی دی، یو صفت پکې دا دی. همدارنګه په انسان کې د حیواني شهواتو د شهوت یو صفت ایښی دی، یعنی هغه حیوانات چې هغه شهواني حیوانات دي د هغو یو صفت په انسان کې شته. په انسان کې د شهواتو صفت شته او همداراز په انسان کې د هغو څارویو چې هغې ته موږ او تاسو په پښتو اصطلاح کې درندګان وایو، هغه چې نور داړي او هغه چې نور خوري، هغه چې نورو باندې حمله کوي، د دغسې د درندګانو صفت هم په انسان کې موجود دی. یعنی دا درې صفات لري انسان، د ملکو صفت پکې شته، د شهواني حیواناتو صفت پکې شته، همدارنګه د درنده حیواناتو صفت هم په انسان کې موجود دی. که چېرته یو انسان هر لوري ته مایل شي او هماغه صفات چې په ده کې دی هغه پکې په اصطلاح بروز کوي، هغه پکې راښکاره کېږي، هغه هماغه پکې قوي کېږي. مثلا موږ وایو چې ملایکې دي، د ملایکو عمل او دا دی چې تل الله تعالی ته په عبادت باندې ولاړې دي. یعنی اسمانونو کې چې څومره ملایکې دي هغه الله تعالی جل جلاله ته په مانځه باندې ولاړې دي، څوک د قیام په حالت کې دي، څوک د رکوع په حالت کې دي، څوک د سجدې په حالت کې دي. په اسمانونو کې د هیڅ یو داسې ځای نشته مګر هلته د ملایکو ګڼه ګوڼه ده او الله تعالی جل جلاله ته په عبادت باندې ولاړې دي. نو کوم مسلمان چې هغه دغه عمل باندې دوام لري، مونځ په سم په صحیح شکل ترسره کوي او مونځ ګزاره وي، نو الله تعالی جل جلاله په دې انسان کې ملکي صفت تقویه کوي او دا پکې غښتلی کوي. یعنی معنا دا شوه چې الله تعالی جل جلاله په دې انسان کې دا ملکي صفات زیاتوي، د هغه نه په اصطلاح یو ملکه جوړوي، په هغې کې ملکي صفات پیدا کېږي. نو د هغې ملکي صفاتو پیدا کېدو سره د انسان اخلاق ښه شي، نفسي غوښتنې او شهوات یې کمیږي او په ژوند کې د ښه سلوک څښتن ګرځېږي. اما هغه څوک چې لمونځ پرېږدي او نو اشتباهات او خطاګانې او ګناهونه زیاتېږي، حسد، کینه، ظلم، لوټماري، خیانات، درواغ ویل او داسې نور بد صفات پکې پیدا کېږي. همداسې یعنی یو څوک چې د شهواني حیواناتو عمل پیل کړي، یعنی ټول عمر سوچ او فکر او هم او غم یې همدا شهوات وي، همدغه شیان په سترګو باندې ګوري، همدغه شیان په غوږونو باندې اوري، همدغه شیان په ژبه باندې وایي او ټول عمر د شهواتو په اصطلاح ترسره کول وي، نو هغه نه په حقیقت کې یو شهواني حیوان جوړ شي. بس ته به ګورې چې هغه څرګند انسان دی خو په حقیقت کې هغه یو شهواني حیوان وي. بېحیایي پکې بې حده زیاته شي او همدارنګه د بېحیایي چارې باندې شرمېږي نه، شرم ورته نه راځي، شرم پکې بیخي د منځه لاړ شي. او ځینې انسانان داسې وي چې په هغې کې د درندګانو صفت قوي کېږي، وجه دا وي چې د هغه عمل دا وګرځېږي، یعنی د خلکو وهل، ټکول، د انسانانو وینې تویول، همدارنګه اختطاف، دا په اصطلاح دی کار وګرځېږي. نو زړه سخت شي، هېڅ فکر نه کوي چې دغسې ځینې عمل ترسره کوي چې داسې عمل د انسان ترسره کړي، ولې چې هغې کې په خپله باندې دغه صفت بروز کړی دی، دغه صفت پکې راښکاره شوی دی، دغه صفت پکې پیاوړی شوی دی. نو کله چې انسان مونځ کوي د مانځه په وجه باندې هغه نور د شهواتو کوم صفت چې دی هغه هم پکې کمزوری کېږي، همدارنګه د درندګانو چې کوم صفات چې دی هغه هم پکې کمزوری کېږي، بلکې پکې له منځه ځي. همداراز د مانځه بله معنوي ګټه دا ده چې په دې سره الله تعالی جل جلاله غواړي چې د مسلمان اخلاق سپېڅلي کړي، اخلاق یې ورباندې پاک شي، او یعنی په دې معنا چې هغه په کامله معنا باندې د بې حیایي چارو سره، د منکراتو سره د هغه کرکه پیدا شي، د حیا سره همدارنګه د معروفو چارو سره، د ښو چارو سره
د هغه مینه پیدا شي. یعنی معنا دا شوه چې که چیرته یو انسان ملتزم په دغه سره وي، په مانځه سره وي، نو الله تعالی جل جلاله په هغه کې ښه صفات پیدا کوي، ښه اخلاق پکې پیدا کوي، د بدو اخلاقو سره د هغه کرکه پیدا شي. لکه چې په قرآن کریم کې الله تعالی جل جلاله فرمایي چې ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، بېشکه لمونځ چې دی هغه د انسان د فحشا او د منکراتو نه منع کوي. منع کول په دې معنا نه ده چې داسې لاس نه رانیسي، منع کول په دې معنا باندې چې فحشا او منکرات ورته سخت شي او همدارنګه معروفې چارې او باحیا چارې هغه ورته اسانه شي. نو کله چې انسان مونځ کوي نو بد صفات ورنه لرې کېږي. لکه بل ځکه چې قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. یعنی انسان کم حوصله پیدا شوی دی، کله چې پرې تکلیف او کړاو راځي نو بیا ورخطا کیږي، او کله چې سوکالي ور په برخه کیږي نو په بخیلې لاس پورې کوي، یعنی بخیل ته نه جوړیږي. خو هغه کسان له دغو نیمګړتیاو ژغورل کیږي چې هغه لمونځ کوونکي دي، هغه مؤمنان دي چې هغه 5 وخته مونځ د الله تعالی جل جلاله د حکم سره سم په سمه توګه د آدابو، شرایطو، ارکانو، سننو په مراد کولو سره په ښه شکل ترسره کوي. یعنی دغسې انسان د هغه اخلاق سپېڅلي کیږي، د الله تعالی جل جلاله ویره یې په زړه کې پیدا کیږي، ترحم او عاطفه یې زیاتیږي، نو بیا د بل پر حقوقو تجاوز نه کوي، بیا غدر نه کوي او شیطانت او د دوو کسانو منځ کې جنګونه نه کوي، له ژبې څخه یې بې فایدې لغو او عبث خبرې نه راوځي، بیا درواغ نه وایي، یا هغه کومه وظیفه او دنده چې ورسپارل شوې ده د هغې پابند وي. همدارنګه په ټولنه کې خپلو ګاونډیانو ته ضرر نه رسوي، مور او پلار او ورونه او په کور کې میرمن ماشومان ټول ورڅخه خوشحاله وي. نو همدارنګه د کوم چې منکر شیان دي، منکرات دي، هغه د ده په زړه کې الله تعالی جل جلاله بد معرفي کړي، د منکراتو سره د انسان کرکه پیدا شي. البته هغه څوک چې لمونځ کوي خو بیا هم د هغه اخلاق خراب وي او له هېڅ ډول منکراتو نافرمانیو څخه مخ نه ګرځوي، د بل په حقوقو باندې تیری کوي، درواغ وایي، خیانت کوي، حق ته غاړه نه ږدي. د دې کار اصلي علت دا دی چې لمونځ د عبادت په نیت نه ترسره کړی یا د عبادت په شکل نه ترسره کړی، بس د ملي عنعنې او د رواج په توګه ترسره کړی دی، یا په داسې توګه چې خلک راته ونه وایي چې ګویا دا بېلمازه دی. مسجد ته ځي نو هلته هم په مانځه کې د مانځه طرف ته اهتمام نه کوي، رکوع او سجده یې د مانځه په شکل سره نه وي، شرایط او آداب یې نه پېژني، په دې نه پوهېږي چې زه په دې مانځه کې څه وایم، الله ته ولاړ یم، د الله نه څه غواړم، د دې مانځه چې کوم الفاظ دي دی درست نه دي، مانځه الفاظو په معنا نه پوهېږي. د دغسې لمونځ کوونکي په اړه قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. یعنی تباهي ده د هغو لمونځ کوونکو دپاره چې د خپل مانځه څخه په غفلت کې لیدلي دي چې خدا نه کوي، یعنی د دې په خطر باندې لمونځ کوي، عبادت کوي چې خلکو ته ځان وښیي، او نه یوازې دا چې لمونځ په صحیح شکل نه ترسره کوي، بلکې څوک چې صحیح لمونځ په صحیح شکل نه ترسره کوي په هغه کې بخل هم پیدا کېږي، نو بیا د عادي اړتیاو چې کوم وړ شیان دي هغه هم چاته نه ورکوي او د هغې نه هم تښتي. بله ګټه د دې معنوي ګټو څخه د لمانځه دا ده چې په لمونځ چې دی په انسان کې د بندګۍ احساس پیدا کوي. کله چې هم انسان الله ته سجده کوي، رکوع کوي، نو په زړه کې ضرور دا خبره پیدا کېږي چې زما نه یو لوی ذات شته چې د هغه په وړاندې زه خپل سر ښکته کوم. د انسان په بدن کې د ټولو نه مهم ځای چې دی هغه د انسان مخ دی، او انسان مخ نه حیا راځي، خو چې کله د خپل تندې په خاورو کې او په ځمکه باندې یو چاته لګوي، نو د دې معنا دا شوه چې په حقیقت کې په ده کې عاجزي پیدا کېږي، تواضع په ده کې پیدا کېږي، او په ده کې د بندګۍ احساس پیدا کېږي. همدارنګه که چېرته د لمانځه په معنا باندې پوه شي او دا الفاظ په خوله باندې وایي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، معنا دا شوه چې زه د چا بنده یم. نو کله چې انسان هغه په روزمره ژوند کې ګرځي راګرځي او یا کمې ګټې لاسته راوړي یا چاته فایده او خیر رسېږي، فکر کوي چې ټول همدی دی. ډېر وخت کې په انسان کې کبر پیدا کېږي، په انسان کې غرور پیدا کېږي، خو چې کله الله ته د بندګۍ سجده کېږي نو بیا هغه کبر او غرور نوځي، هغه کې تواضع پیدا شي، هغه کې عاجزي پیدا شي، په دې پوه شي چې دا ټول احسانات په ما باندې د الله دي، او هغه الله چې زه اوس ورته سجده ږدم، نو په دې انسان کې د بندګۍ احساس پیدا کوي. او بله دا ده چې دا لمونځ چې دی په حقیقت کې
دا یو تربیتي عمل دی، دا یو ټریننګ دی چې انسان ته یو بنده ته نیک عمل اسانه کوي، د شیطان سره مقابلې ته یې چمتو کوي، د شیطان سره مقابلې ته تیاروي. که موږ فرض کړو مثلا وګورو یو عسکر چې هغه د خپل قومندان لخوا نه یو ټریننګ اخلي د دې په خاطر باندې چې هغه د عملي محاربې پر مهال جنګ کولو ته په صحیح توګه آماده شي. مثلا موږ ګورو یو قومندان هغوی راغواړي د ټریننګ میدان ته، نو آواز ورته کوي، نو ډېر په منډه باندې دغه عسکر راځي او په یو ځای کې راجمع کېږي او بیا هغوی ته حکم کوي، قومنده ورکوي د پروت کولو یا مثلا د پیر کولو یا د منډې کولو. نو په دې حالاتو کې که موږ وګورو عملا خو اوس د محاربې د جنګ میدان نه دی او هلته دښمن نشته، بلکې هغه ته یو ټریننګ ورکول کېږي تر څو د عملي میدان کې د محاربې په میدان کې جنګ کولو ته آماده شي. دې کې دوه خبرې دي. یو خبره خو دا ده چې دغه عسکر خپل قومندان وپېژني، د خپل قومندان آواز سره اشنا شي چې کله هم د محاربې پر مهال هغه ته د پیر کولو، هغه ته د منډې کولو، هغه ته د حملې کولو حکم کېږي، د آماده اوسېږي. یو خو دا دی چې خپل قومندان سره آماده شي، او بل دا دی چې دا د حکم تعمیل سره په اصطلاح د هغه د قومندان د قومندې د اجرا سره عادت واخلي تر څو پر دغه ټریننګ ورکول کېږي تر څو پر دې ته آماده شي. دغسې انسان د الله جل جلاله په حکم باندې مونځ کوي، په مانځه کې د الله په حکم رکوع کوي، د الله په حکم سجده کوي، د الله په جل جلاله په حکم باندې قیام کوي. دا ټول د الله احکام دي چې موږ تاسو د جګیږو، ټیټیږو، ودرېږو، تسبیحات وایو، مونځ وایو، دا د الله حکم دی. موږ ته په قرآن کې الله بار بار کړی دی. دا موږ د مانځه ارکان او شرایط د مانځه ارکان چې ورته وایو دا هماغه څه دي چې قرآن کې الله تعالی جل جلاله موږ په هغې باندې مکلف کړي یو. نو معنا دا شوه چې دلته مسلمان ته 5 وخته دا ټریننګ ورکول کېږي تر څو د الله تعالی جل جلاله د حکم منلو ته آماده شي. دغه ټریننګ اخلي چې کله هم په عملي میدان کې د شیطان سره مخامخ کېږي، د نفسي خواهشاتو سره مخامخ کېږي، نو دی به بیا د الله تعالی جل جلاله حکم ته ترجیح ورکوي، د نفسي خواهشاتو بیا نه مني، بیا به د شیطان خبره نه مني، بیا په دې باندې پوهېږي چې دا د الله حکم دی. الله راته ویلی دی چې خیانت مه کوه، الله راته ویلی دروغ مه وایه، الله راته ویلی دی چې پردی عمل مه خوره، دا د الله تعالی جل جلاله حکم دی. نو هر کله چې په مانځه کې دغه ټریننګ دا اخیستی دی د الله تعالی جل جلاله د حکم تعمیل سره عادت شوی دی، دغسې چې په عملي میدان کې د شیطان او د نفسي خواهشاتو د مقابلې سره مخامخ کېږي، نو ډېر په اسانۍ سره د هغې مقابله کولی شي او د الله تعالی جل جلاله حکم منلی شي. مونځ چې دی د انسان په زړه کې د الله تعالی جل جلاله ویره پیدا کوي، دا احساس په انسان کې پیدا کوي د الله تعالی جل جلاله د ویرې. مثال موږ ورکوو، یو مسلمان هغه بې اودسه مونځ نه کوي، همدارنګه چې کله هغه په د خپله جامه کې ګوري یو ځای بلمازره په هغې باندې مونځ نه کوي، په داسې حال کې چې دا یوازې همده ته معلوم دی، هېڅوک په دې نه پوهېږي چې ستا اودس شته یا نشته. یا یو ځای ته ځي مثلا هلته توره تیاره کوټه ده، هېڅوک ورسره په خوا کې نشته چې هغه وګوري تا مونځ وکړو یا دې ونه کړه، خو ده کې د ده په زړه کې یو الهي خوف او ویره شته، په دې باندې پوهېږي چې یاره که زه په دې بېلمازه شکل باندې یا بې اودسه مونځ کومه نو الله خو مې ګوري، که په دې بېلمازه جامو کې مونځ کوم نو الله خو مې ګوري. دا خوف او دا یره دا د مانځه په ذریعه باندې انسان په دغه کې زړه کې پیدا کېږي. نو دا د مانځه دغه ګټې دي، په اصطلاح معنوي ګټې دي. دارنګه مونځ چې دی دا مادي ګټې هم لري د انسان په ژوند کې، داسې نه ده چې یوازې انسان په معنوي ګټو باندې په اصطلاح د هغې نه مستفید کېږي، په معنوي لحاظ باندې د الله سره د هغه په اصطلاح رابطه پیدا کېږي او نفس پاکېږي، الله ته نزدېکت پیدا کوي، په زړه کې د الله تعالی جل جلاله ویره پیدا کېږي، یا د منکراتو او یا د بې حیایۍ سره د انسان کرکه پیدا کېږي. دا خو په خپل ځای باندې دا ګټې ډېرې دي، دا ډېرې مادي ګټې هم لري، یعنې دا یوازې نه ده چې فقط یوازې همدغه مادي شیان معنوي شیان دي، بلکې په مادي ژوند کې انسان ته ډېرې فایدې رسوي. اوس هم ساینس دا خبره ثابته کړې ده چې دا مونځ که څه هم دا په اصطلاح یو دغه ته ورته دی، یو سپور ته ورته یو عمل دی، او چې کله هم مسلمان 5 وخته ترسره کوي نو هغه د ډېرو مختلفو امراضو مخنیوی په هغې باندې کېږي، د بدن د بندونو دردونه د منځه وړي، همدارنګه د شا د فقراتو چې کوم تکلیفونه دي دا د منځه وړي، او همدارنګه د عضلاتو چې کوم د کوم امراض دي هغه د منځه وړي. او بل دا چې د سجدې پر مهال چې کله سجده ږدي انسان ته یو طبیعي سکون پیدا کېږي، ځکه چې د عملي ژوند پر مهال باندې کله هم چې د مختلف اوازونه اوري ستړی کېږي، دا ستړتیا په هغه وخت کې ختمیږي
او له منځه ځي چې کله دی په ځمکه باندې سر ولګوي هلته چې کوم منفي چارجونه د دماغ واخیستي دي هغه منفي چارجونه هغه ورنه ځمکه جذبوي دا ساینس هم دا خبره ثابته کړې ده. همدارنګه د زړه تکلیفونه هغه د منځه وړي ځکه چې د مانځه پر مهال باندې انسان د الله سره مخامخ کیږي هلته یو ډول قلبي سکون او اطمینان انسان ته ورکول کیږي. دا چې څومره یو انسان ستړی شي او بیا دې راشي او 2 رکعته لمونځ په صحیح شکل سره ترسره کړي چې په هغې کې رکوع په هغې کې سجده په هغې کې قومه په هغې کې قرأت هغه په سمه توګه ترسره کړي دې انسان ته به یو قلبي اطمینان او استراحت ورکولی شي. د الله رسول ته الله تعالی په قرآن کې فرمایي چې موږ په دې باندې پوهېږو چې ای د الله رسوله چې د دې کفارو په خبرو باندې د هغې په پیغورونو باندې په سختو ویناو باندې ستا زړه تنګېږي ته خفه کېږي نو الله ورته وایي چې فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین به د الله تسبیح بیانوه او الله ته سجده کوه. نو دغه په اصطلاح نارامي او دغه اضطرار او دغه ګډوډي دغه ستړتیا به الله تعالی جل جلاله له تا څخه لرې کوي. البته دغه کومې ګټې باندې چې موږ خبره کوو یا مثلا که هغه مادي ګټې دي که معنوي ګټې دي په مادي ګټو خو موږ ځکه ډېر نه غږېږو چې چونکې دغه موضوع ډېر وخت په طبي علومو پورې اړه لري او نو که څوک غواړي چې په دې اړه خپل ځان خبر کړي په انټرنیټ کې شاید د دې سرچ وکړي د هغه ډاکټرانو چې مسلمان ډاکټران دي او په دې اړه یې ریسرچونه کړي دي د هغوی نه پوښتنه وکړي. بس الحمدلله په نړیواله سطحه باندې ډېرو مسلمانو ډاکټرانو د ډېرو امراضو معالجه په مانځه باندې کړې ده. نو په دې اړخ باندې خو چونکې موږ ته ډېر علم او ډېره پوهه نشته نو ښه خبرداره چې په دې اړه باندې د مسلمانو طبي علماو سره خبره وشي او په دې اړه ورنه پوښتنه وشي او دا زما یو ډول سپارش دی. اوس دغه ګټې که معنوي ګټې دي او که هغه مادي ګټې دي یعنې معنا دا شوه چې موږ یو خبره دا وکړه چې مونځ انسان د منکراتو نه منع کوي او د فحشا سره د انسان کرکه پیدا کوي. همدارنګه کومې چې موږ ویل د الله یېره پیدا کوي په انسان کې د بندګۍ احساس پیدا کوي او یا عملي ټریننګ دی دا هغه وخت کې کیدی شي د هغه وخت کې ممکنه ده چې مسلمان په صحیح شکل سره مونځ ترسره کړي. نو فلهذا دې دپاره 2 خبرې مهمې دي. یو خدا دی چې د مانځه چې کوم ارکان او شرایط دي دا په صحیح توګه پېژني. په دویم قدم کې د مانځه آداب چې کوم دي یا د مؤثریت شرطونه چې کوم دي دا باید په صحیح توګه پېژني. نو زه غواړم چې په دې اړه باندې لنډه مختصره خبر تاسو سره شریکه کړم چې مونځ څه ډول ادا شي او په مانځه کې چې کوم احکام دي هغه باید وپېژندلی شي. د مانځه د احکامو نه مطلب دا دی چې کوم شیان په مانځه کې فرض دي کوم شیان په مانځه کې واجب دي کوم شیان په مانځه کې سنت دي کوم شیان په مانځه کې مستحب دي همدارنګه کوم شیان په مانځه کې مکروه دي کوم شیان چې د مونځ پاسې دی دا باید مسلمان په صحیح شکل سره وپېژني. که چېرته فرض کا په دې شیانو باندې پوه نه وي نو په حقیقت کې هغه مونځ د مانځه په شکل باندې نه دی. نو اول په دې باندې خبره کوو دا مونځ په چا باندې فرض دی د مانځه د فرضیت شرطونه کومه دي. نو د هغې دپاره خو موږ په دې باندې پوهېږو چې اسلام شرط دی په کافر باندې خو مونځ نشته دی. عقل او هوش د مانځه دپاره شرط دی په لیوني باندې او په بېهوشه انسان باندې او په بېعقله انسان باندې د بېهوشۍ په حالت کې یا د لیونتوب په حالت کې مونځ ورباندې فرض نه دی. په دې باندې خو موږ تاسو ټول پوهېږو. بلوغ چې دی د مانځه د فرضیت دپاره شرط دی په وړوکي ماشوم باندې او په نجلۍ باندې مونځ نشته دی. او د ښځې دپاره د حیض او د نفاس څخه پاکوالی شرط دی چې که یو ښځه د حیض او د نفاس په حالت کې وي په دې حالت کې په دې باندې مونځ فرض نه دی. باید کله چې د حیض او د نفاس څخه پاکه شي نو د هغې نه وروسته باید مونځ ادا کړي. یعنې په دې حالت کې نه ورباندې مونځ شته او نه د مانځه راګرځول شته. کوم مونځونه چې دې نه د حیض او د نفاس په حالت کې پاتې شول الله تعالی جل جلاله هغې ته معاف کړي دي او په هغې باندې په دې حالت کې دا مونځ فرض نه دی. او د وخت میندل چې دي د مانځه د فرضیت دپاره شرط دي. یعنې په دې یعنې معنا دا شوه چې کله چې د مانځه وخت حاضر شي نو د الله تعالی جل جلاله حکم مسلمان ته متوجه شي. د مثال په ډول مثلا که یو څوک د غرمې نه مخکې په داسې وخت کې چې لا زوال نه وي شوی نو په دې وخت کې مونځ فرض نه دی. نو که یو څوک وایي چې زه د ماسپښین مونځ په دې وخت کې کوم خو نه کېږي دا په هغه وخت کې فرض کېږي چې کله هغه وخت داخل شي. د دې معنا دا شوه چې یو څوک دی چې په هغه باندې مونځ فرض نه دی خو لاکن داسې حالت ته ور داخل شو چې هغه د مانځه وخت راورسېږي نو په ده باندې هغه د الله حکم ورته متوجه شي نو په ده باندې مونځ فرض کېږي. او په دې دلته دومره وخت وي چې مثلا دی پکې یو تکبیر تحریمه ووایي نو د دې وخت مونځ په ده باندې فرض شو. د مثال په ډول مثلا یو ماشوم دی نابالغ او هغه په داسې وخت کې بلوغ ته ورسېږي
د الله حکم ورته متوجه شي چې دلته صرف په دې مانځه کې د یو تکبیر تحریمه وخت پاتې وي. مثلا د مازدیګر لمونځ نور لمر پرېوځي، لمر غورځېږي، پناه کېږي، د ماښام وخت داخلېږي، خو دومره وخت شته د مازدیګر په مانځه کې چې یو تکبیر تحریمه پکې ولوستلی شي. نو دغه تکبیر تحریمه په اندازه باندې وخت دی داخل شو، نو د دې وخت مونځ ورباندې فرض شو. یا یو مېرمن ده چې هغه حایضه ده یا نفاسه ده، د حیض د نفاس په وخت کې په دې باندې خو مونځ فرض نه دی، خو که په داسې وخت کې پاکه شوه چې د یو تکبیر تحریمه د ویلو په اندازه باندې وخت موجود و، نو د دې وخت مونځ په دې زنانه باندې لازمیږي، د دې وخت قضایي به راګرځي. یعنې معنا دا شوه چې تر څو چې دا غسل کوي او تر څو پورې چې دی اودس کوي او ځان پاکوي، نو حتما دا وخت ورنه تېرېږي. نو چونکې په دې وخت کې په داسې حالت کې داخله شوه چې دا مریضه نه ده، دا پاکه شوی دی، یو کافر مسلمانېږي او په همدغه وخت کې داخلېږي چې دلته یو تکبیر تحریمه وخت پاتې دی، نو دا وخت په ده باندې دا مونځ په ده باندې فرض شو. دا د مانځه د فرضیت شرطونه وو. اوس راځو د مانځه فرایض کوم دي. فرایض په دې معنا باندې چې د دې فرایضو په نه موجودیت سره مونځ نه کېږي. فرض شیان په مانځه کې هغه دي چې که چېرته په مانځه کې فوت شي، که قصدي وي او که په سهون سره وي، نو په حقیقت کې دا مونځ فاسد شو، مونځ به نه کېږي بلکې د مانځه عاده به کوي، مونځ بیا راګرځوي. دا فرایض په دوه ډوله ویشل کېږي، یو د مانځه شرایط دي او بل د مانځه ارکان دي. لومړی راځو شرایطو ته، چې دا هغه شیان دي چې د مانځه د ادا کولو نه مخکې باید مسلمان ترسره کړي، یعنې په ده باندې لازم دي. که چېرته دغه شرایطو څخه یو شرط هم موجود نه و، نو دا مونځ نه کېږي. زه فقط د هغې نومونه یادوم، ډېر تفصیل ته پکې نه ځم، ځکه چې الحمدلله ډېر مسلمانان په دې باندې پوهېږي. هسې یو تذکیر په شکل باندې د هغې څخه یادونه کوو. مونږ وایو چې هغه شیان چې په مانځه کې فرض دي او د مانځه شرطونه ګڼل کېږي، اول د غټې او وړې بې اوداسۍ څخه پاکوالی دی. یو سړی بې اودسه دی باید اودس وکړي، او که غسل ورباندې اوښتی باید غسل وکړي، او که چېرته غسل او د اوداسه کولو امکانات نه وو، نو بیا دې تیمم ووهي. بدن یې باید پاک اوسېږي. که چېرته په بدن باندې ګندګي پرته وي او هغه د فقهاو په نظر باندې د غلیظه نجاست د یو درهم په اندازه وي او یا د هغې نه کم وي، پروا نه لري. او که د دې نه ډېر و او بیا په هغې کې مونځ ادا کړی و، نو دا مونځ به بیا راګرځوي. نو معنا دا شوه چې د ګندګۍ څخه د خفیفه نجاست څخه او د غلیظه نجاست څخه د بدن پاکوالی دی. همدارنګه جامې باید پاکې اوسېږي، په جامه باندې ګندګي او نجاست نه اوسېږي. ښکاره نجاست چې هغه په سترګو باندې ولیدلی شي، او که په سترګو نه هم لیدلی کېږي، خو باید هغه شیان چې ګنده وي او ده ته معلوم وي او ده ته معلومات وي، هغه باید پاک کړي، هغه باید وینځي، هغه جامې باید بدلې کړي. همدارنګه کم دی کې چې مونځ کوي، هغه باید پاک اوسېږي او ده باید عورت پټ وي. یعنې نارینه دپاره د عورت خپل اندازه ده چې د نامه د غوټۍ نه نیولې تر زنګنونو پورې. زنګنونه چې دي دا په عورت کې شامل دي. که چېرته په داسې حالت کې یو څوک مونځ کوي چې د دغه ځای نه یو ځای پکې لوڅ اوسېږي، نو دا مونځ بیا نه کېږي، دا مونځ فاسد دی. او د زنانه دپاره ټول بدن عورت دی، د سر نه نیولې تر پښو پورې، البته لاسونه او مخ او پښې دا په عورت کې داخل نه دي. که یو زنانه د بدن ویښتان لوڅ شي او د یو څلورمې برخې په اندازه باندې دا مونځ نه کېږي، نو عورت باید د مانځه پر مهال باندې پټ اوسېږي. او همداراز د مانځه د وخت داخلېدل د مانځه دپاره شرط دي. وخت باید وپېژندل شي چې 5 وخته منځونه په قرآن کې الله تعالی جل جلاله بیان کړي دي. د سهار وخت معلوم دی، د ماسپښین وخت معلوم دی، د مازدیګر وخت معلوم دی او د ماښام وخت معلوم دی. نو په دې کې د سهار په مانځه کې هیڅ ډوله د علماو د فقهاو په منځ کې اختلاف نشته دی. همدارنګه د ماسپښین د داخلېدو په وخت کې سهار صبح صادق داخل شي، د لمر تر راختو پورې، د لمر د ختو په وخت کې باید مونځ ادا نه شي، چې په دې باندې به خبره وکړو. او همدارنګه د ماسپښین وخت چې دی د زوال نه شروع کېږي، چې کله لمر زایل شي او سورې شروع شي د یو شي دپاره، نو د وخت کې د ماسپښین وخت داخلېږي. که څه هم د ماسپښین د وخت په اړه باندې د فقهاو په منځ کې اختلاف شته چې څه وخت ختمیږي او څه وخت مازدیګر داخلېږي. په خپله باندې امام ابو حنیفه رحمة الله علیه وایي چې د یو شي د اصلي سوري نه بغیر چې کله د هغه سوری دوچندې ته ورسېږي، د ماسپښین وخت خلاص شو، د مازدیګر وخت داخل شو. د هغه شاګردان او ځینې نور علما او جمهور فقها وایي چې د هر یو شي سوری
د خپل اصلي سوري نه بغیر چې کله یو چندې ته ورسیږي نو د ماسپښین لمونځ قضا کیږي او د مازدیګر لمونځ داخلیږي. همدارنګه د ماښام د لمانځه په اړه هم همدغسې یو ډول فرعي او نظري اختلاف موجود دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صرف خبره په د شفق په تعریف کې ده چې شفق عبارت د هغه سرخۍ نه دی او عبارت د هغه سپینوالي نه دی. نو امام شافعي رحمت الله علیه او ځینې نور فقها وایي چې شفق په حقیقت کې هغه سوروالی دی چې کله لمر په پناه کېږي او دلته یو ډول سوروالی مسله چې که دغه سوروالی ختم شو نو د ماښام لمونځ ختم شو او د ماخوستن لمونځ پیل کېږي. البته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې شفق چې هغه د سپینوالي څخه عبارت دی چې کله هم تیارکي سوروالی راغی او د هغې نه سپینوالی راغی او دا ختم شو د ماخوستن لمونځ وخت داخل شو د ماښام د لمانځه وخت خلاص شو. نو په دې اساس باندې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د نظر په اساس باندې د ماخوستن وخت هغه وخت داخلیږي چې کله د ماښام د وخت نه پیل یعنی د لمر د غروب نه پیل تر څو چې یو ساعت د اوس وخت کې د 1 ساعت او 15 دقیقو یا د 1 ساعت او 15 دقیقو پورې دغه وخت ماښام دی. تر دې وخته پورې د ماښام لمونځ کولی شي چې په خپل وخت باندې ادا شي یعنی دغه د ماښام د لمانځه دپاره وخت دی. البته ځینې ممنوع وختونه دي چې په دې وخت کې باید لمونځ ونه شي. دغه وختونه موږ په 3 ډوله باندې وشو. یو هغه دی چې هر ډول لمونځ پکې منع دی یعنی په یو ډول لمونځ هم باید پکې ونه شي. مثلا دغه کوم وختونه دي چې هر ډول لمونځ پکې منع دی باید په دې باندې پوه شو چې هغه کوم وختونه دي چې یوازې نفلي لمونځ پکې مکروه دی او بل هغه دي چې یعنی نور لمونځونه پکې نه کېږي. یعنی دغه وختونه چې ممنوع وختونه دي دا په 3 ډوله شو. یو هغه دی چې هر ډول لمونځ پکې منع دی. دویم هغه دی چې هر ډول لمونځ کول پکې مکروه دي او دریم هغه دی چې یوازې نفل لمونځ کول پکې مکروه دي. یعنی دا ممنوع وختونه په 3 ډوله باندې ویشل کېږي. هغه وختونه چې یعنی هر ډول لمونځ کول پکې منع دي د لمر د راختو پر مهال چې کله لمر راخیږي، همدارنګه د لمر د ودرېدو پر مهال په غرمه کې تر څو چې مایل شي، او د لمر د لوېدو پر مهال هر ډول لمونځ کول هیڅ ډول سجده کول هم روانه دي، ولو که د شکر سجده وي ولو که د تلاوت سجده وي، دا هم پکې منع ده. یعنی د کله چې لمر راخیږي، کله چې لمر ودرېږي او کله چې لمر غورځېږي، په دې 3 حالاتو کې هر ډول لمونځ کول منع دي، حتی سجده تلاوت کول پکې هم منع دي. او هغه وختونه چې هر ډول لمونځ کول پکې مکروه دی، مثلا یو څوک دی د خالی جوابچي یا ډک جوابچي ته اړتیا ولري د ضرورت پر مهال باندې، په دې وخت کې هر ډول لمونځ کول دا مکروه دي، ځکه چې په دې وخت کې د انسان توجه نه برابرېږي. او همدارنګه چې کله د لمونځ کوي او مخکې خوراک پروت وي، طعام پروت وي، نو په دې وخت کې لمونځ کول هم مکروه دي، ولې چې د توجه خوراک او طعام طرف ته وي، توجه یې مانځه طرف ته نه برابرېږي، نو په دې وخت کې لمونځ کول هر ډول لمونځ وي، که نفلي وي که فرضي وي، داسې لمونځ کول مکروه دي. او بل هغه وختونه دي چې یوازې نفل لمونځ کول پکې مکروه دي، د سهار د راختو نه د لمر تر راختو پورې. په دې وخت کې نفل لمونځ کول صحیح نه دي، درست نه دي، ځکه دغه ته فرض تقدیري وخت ویل کېږي. یعنی په دې وخت کې که یو څوک تلاوت کوي یا مثلا که یو څوک همداسې په یو مسجد کې ناست وي یا د الله ذکر کوي، دا د شو لکه دی چې په خپله په مانځه باندې ولاړ وي، نو په دې وخت کې نفل کول ممنوع دي، مکروه دي. او د لمانځه د مازدیګر د لمانځه د ادا کولو څخه وروسته د لمر تر غورځېدو پورې په دې وخت کې نفلي لمونځ کول مکروه دي. کله چې د لمانځه لپاره اقامت ویل کېږي، نو په دې وخت کې باید نفلي لمونځ ونه شي. د اخترونو د لمانځه څخه مخکې په دې وخت کې نفل کول مکروه دي. او په عرفه کې د ماسپښین او د مازدیګر د لمانځه ترمنځ او د هغې څخه وروسته په دغه وخت کې نفل کول چې دی دا مکروه دي. مانځه د صحت د شرطونو څخه یو هم قبلې ته مخ کول دي، چې سړی مسلمان باید مخامخ قبلې ته ودرېږي او بل طرف ته مخ ونه ګرځوي، ځکه قبلې ته مخامخ ودرېدل دا د مانځه د صحت د شرایطو څخه دي. البته که یو چاته قبله معلومه نه وي، معلومات ورته نشته چې قبله کم طرف ته ده، خپله هڅه به کوي، کوشش به کوي، سوچ به کوي چې قبله پیدا کړي، نو که هر طرف ته ودرېده او د ده یقین راغی چې همدا قبله ده، نو دا د هغه دپاره قبله شوه. البته که څوک راشي دی په مانځه باندې ولاړ او دی بل طرف ته ولاړ او غږ یې ورباندې وکړو چې وروره قبله دې غلطه کړې ده، کم طرف چې وروخي هماغې طرف ته دې راوګرځي، په مانځه کې دې راوګرځېږي. او که مونځ یې ادا که هر طرف ته ادا که، بس الله تعالی یې قبلوي. همدارنګه که یو څوک په سفر کې
او موټر یا په تیاره کې مثلا موټر کې سفر کوي، په تیاره کې سفر کوي، په ریل ګاډي کې سفر کوي او دته قبله معلومه وي چې دې طرف ته قبله ده، لومړی د هغې طرف ته مخ وګرځي، نیت دې وتړي، بیا چې کوم طرف ته د سفر وي او هغې طرف ته د مخ وګرځي او په اشاره سره د لمونځ وکړي. نو قبلې ته مخ ګرځول یا قبلې ته مخامخ ودرېدل دا د مانځه د صحت د شرطونو څخه دي، یعنې دا فرض دي. او بل په مانځه کې ارکان دي، یعنې هغه شیان دي چې هغه فرض دي خو په مانځه په داخل کې دي او مونځ په اصطلاح د هغې نه بغیر نه کیږي. اول نیت کول دی. نیت چې دی دا په خپله باندې د زړه ارادې ته ویل کېږي. که یو څوک په زړه کې د اراده ولري چې د نفلي مونځ کومه یا د سنت کومه یا د واجب کومه یا د فرض کومه او د دغه وخت مونځ کومه او لاسونه پورته کړي، نو په حقیقت کې همدغه نیت دی. نیت د زړه ارادې ته وایي. په خوله باندې نیت کول که څه هم ځینې علما بدعت ګڼي، ځکه چې په حقیقت کې د نیت په خپله د زړه ارادې ته وایي. خو ځینې علما وایي چې نه، په حقیقت کې دا ژبه هغه د زړه ترجماني کوي. نو که څوک یې په خوله باندې ولولي پروا نه لري، خو په حقیقت کې نیت چې دی نیت د زړه دی چې څه کوم طرف ته کله چې کوم وخت مونځ کوي نو نیت وتړه. ډېر وخت کې زمونږ مسلمانان ګورو چې کله هغه مانځه ته راشي او جمع ولاړی، نو د نیت د تړلو په خاطر باندې چې بار بار هغه موضوع تکراري په ژبه باندې ورنه رکات وشي. نو ښه خبرداره چې په زړه کې همدا خبره راولي چې د ماسپښین مونځ کوم یا د مازدیګر مونځ کوم، 4 رکعته مونځ کوم او سمدستي دغه وکړي، غوږونو ته لاس کړي، دا کېږي، یعنې فرض ادا شو. او بل تکبیر تحریمه دا په مانځه کې فرض ده. هغه تکبیر چې کله لومړی موږ نیت تړو او لاسونه پورته کوو، نو دغه وخت کې دغه تکبیر چې دی الله اکبر ویل دا فرض دی. او په مانځه کې ودرېدل فرض دي. قرآن کې الله تعالی فرمایي چې وقوموا لله قانتین، الله ته ودرېږئ، نو دا په مانځه کې فرض دي. البته که یو څوک عذر ولري ودرېدلی نه شي، مریض دی، نو هغه دپاره دا عذر دی، کولی شي چې هغه په ناسته باندې مونځ وکړي او په اشارې سره مونځ وکړي. قرأت لوستل په مانځه کې فرض دي. قرأت څومره قرأت ولوستل شي په دې باندې پوهېږو چې لږ تر لږه د یو آیات په اندازه باندې دا باید ولولي. خو په دې کې سورة فاتحه چې ده، په دې باندې وروسته به انشاءالله خبره مو شي چې سورة فاتحه لوستل پکې واجب دي د احناف په نسبت باندې، او مطلق قرأت چې دی دا فرض دی. هغه که سورة فاتحه وي او که بل سورت اوسیږي، نو دا په مانځه کې فرض دي. او رکوع په مانځه کې فرض ده، او همدارنګه سجده کول په مانځه کې فرض دي، او دا د مانځه ارکان ګڼل کېږي. او آخره قاعده چې کله موږ تاسو سلام ګرځوو، دغه قاعده چې ده دا په مانځه کې فرض ده او د دې نه بغیر مونځ نه کېږي. که فرض که د دغې ارکانو څخه یا دغې شرایطو څخه یو هم پاتې شو، فوت شو، قصدي وي که په سهون سره وي، دا مونځ فاسد دی. کوم شیان په مانځه کې واجب دي؟ د مانځه د واجبات څخه مراد هغه مهم کارونه دي چې په مانځه کې ادا کول ضروري دي. که له دغه کارونو څخه یو هم پاتې شي نو د سهو سجده پرې لازمیږي، او که قصداً پرېښودل شي نو د مانځه د فساد سبب ګرځېږي او د دغه لمانځه بیا راګرځول لازمیږي. چې دغه واجبات په لنډ ډول بیانوو، صرف نومونه یادوو. د فرض منځونو په 2 لومړنیو او د نورو منځونو په ټولو رکعتونو کې د فاتحې صورت دا ضروري دي او دا واجب دي. د فاتحې د صورت څخه د فرض منځونو د 2 لومړنیو رکعتونو کې د هغه سره د بل صورت یو ځای کول دا واجب دي. د بل هر صورت نه مخکې د فاتحې صورت لوستل دا واجب دي. د قرأت، رکوع، سجدې او ارکانو ترمنځ ترتیب ساتل دا واجب دي. قومه یعنې له رکوع څخه راپورته کېدو وروسته سم درېدل نیغ دا واجب دي. جلسه یعنې د 2 سجدو ترمنځ کې ناستل دا واجب دي. د ارکانو تعدیل یعنې رکوع سجده په پوره اطمینان او سکون سره ادا کول دا واجب دي. لومړی قاعده یعنې کله چې څوک 4 رکعاته مونځ کوي، په 4 رکعاتو کې لومړی 2 رکعاته چې کله وکړي او بیا کښېني، دغه کې ناسته دي د قاعده ویل کېږي لومړی قاعده، دا هم واجب ده. په دواړو قاعدو کې یو ځل اتحیات لوستل دا واجب دي. د امام لپاره په هغو لمونځونو کې قرأت په لوړ اواز لوستل چې په جهر لوستل کېږي، لکه د سهار او د ماښام او د ماخوستن منځونه، او په هغو لمونځونو کې چې قرأت پکې خفیه لوستل کېږي، لکه د مازدیګر او د ماسپښین منځونه. په دې کې قرأت چې کوم په جهر لوستل کېږي په تیز لوستل کېږي په تیز لوستل، او چې په کوم کې پټ لوستل کېږي په دې کې پټ لوستل واجب دي. د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په الفاظ سره لمونځ ختمول دا واجب دي. دعای قنوت لوستل په 3 رکعاتو وترو کې دا واجب دي.
د قنوت لپاره تکبیر ویل، یعنی کله چې موږ د په 3 رکعاتو وترو کې سوره فاتحه لولو ورپسې بل سورت لولو، په دې وخت کې تکبیر ویل دا واجب دي. د دواړو اخترونو د لمنځونو تکبیرونه دا واجب دي. که چیرې واجب پاتې شي په سهوا سره، نو په دې وخت کې سجده سهو لازمیږي. همدارنګه په فرضو کې تاخیر راشي، دلته سجده سهو لازمیږي. نو سجده سهو څه ته ویل کېږي؟ په یو کار کې خطا کېدو ته سهو ویل کېږي. په لمانځه کې سهو دا معنا لري چې له چا څخه په لمانځه کې کموالی او زیاتوالی وشي. د دغې کمی او زیاتي د جبران لپاره په آخره قاعده کې له سلام ګرځولو وروسته 2 سجدې کول عبارت د سجده سهو څخه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لکل سهو سجدتان بعد ما یسلم، یعنی د هرې سهو لپاره 2 سجدې دي چې کله سړی سلام وګرځوي، یعنی د سلام ګرځولو څخه وروسته 2 سجدې کول دي. د سجده سهو طریقه څنګه ده؟ آخره قاعدې ته چې کله ورسېدي او تر تشهد پورې د اتحیات ولوستلو، نو ښي طرف ته به یو سلام وګرځوي، او چې کله د سلام وګرځوو نو بیا په اطمینان سره 2 سجدې ولګوي. د سجدې کولو وروسته د اتحیات لپاره کېناستل، تر آخره د درود او دعا په شمول باندې د اتحیات لوستل، او په آخره کې دواړو طرفونو ته سلام ګرځول. د سهو سجده په لاندې حالاتو کې لازمیږي. څوک چې د لمانځه په یو رکن فرضو کې وروسته والی راولي، مثلا قیام فرض دی، یو څوک 3 رکعات ته په پورته کېدو کې له تشهد څخه وروسته نور هم کینی او درود پیل کینی، اللهم صل شروع کی، یا په یو رکعت کې 3 سجدې وکړي، په دې سره سجده سهو لازمیږي. د لمانځه له واجبات څخه کوم واجب په هیره سره پاتې شي، مثلا د فاتحې صورت یا بل صورت د فاتحې څخه وروسته پرېښودلی شي، یعنی هیر شي، یا دا چې لومړنۍ قاعده په هیره سره پاتې شي، 4 رکعاته لمونځ کې باید 2 رکعاته نه وروسته باید کینی، ته کینې سیده 3 رکعات ته پاڅېږي، نو په دې وخت کې دا لومړنۍ قاعده پاتې شوه. چې کله پاتې شوه نو په تا باندې سجده سهو لازمیږي. په واجباتو کې وروسته والی رامنځته کېدل، مثلا د فاتحې د صورت سره د بل صورت پیوست کول واجب دي. څوک د فاتحې د صورت څخه وروسته دومره ځنډ چوپ ودرېږي چې رکوع او سجده پکې وشي، په دې باندې سجده سهو لازمیږي. د سهو د سجدې ځینې مهم وسایل دي. د فرضو یعنې د ارکانو او واجباتو په قصداً پرېښودو سره لمونځ فاسدېږي او په سجده سهو سره نه جبران کېږي. په یو ځل سهو کېدو یا یو ځل څخه په زیاتو سهو کېدو سره یوازې یوه سجده سهو لازمیږي. که څوک په لومړي رکعت کې له سورت فاتحې نه مخکې اتحیات شروع کړي، نو په ده باندې سجده سهو لازمیږي. یعنی کله چې فکر نه د انسان ودرېږي او بس په دې رکعت کې د فاتحې نه وروسته د سورت په ځای باندې اتحیات پیل کړي، نو په دې سره هم سجده سهو لازمیږي. که په هیره سره قومه او جلسه پاتې شي، نو په دې سره هم سجده سهو لازمیږي. که څوک سهوا د اخرنۍ قاعدې پر ځای 5 رکعت ته پورته شي او سجده سهو پرې لازمیږي. که یو چا څخه په فرض لمانځه کې په لومړنیو رکعتونو کې د فاتحې صورت سهوا پاتې شي، نو په دې باندې سجده سهو لازمیږي. خو که په وروستیو کې ترې پاتې شي، نو بیا نه لازمیږي. د اتحیات، دعای قنوت او د اخترونو تکبیرونو په هېرېدو سره سجده سهو لازمیږي. که امام د پټ قرات پر ځای باندې جهري او د جهري پر ځای باندې خفیه قرات ولولي، نو سجده سهو پرې لازمیږي. که چاته په لمانځه کې شک پیدا شي چې 100 رکعته لمونځ یې کړی دی، 2 یې کړي، که 3 رکعته یې کړي دي او دی لومړی ځل وي، مخکې نه وي سوا شوی، نو مونځ یې بیا د سر نه وکړي. او که دا کار بیا تکرارېږي، شک ورته راغورځېږي چې 2 مې کړي او که 3 مې کړي دي، نو هغه کم اندازه دې په نظر کې ونیسي. مثلا وایي چې یاره 3 مې کړي که 4 مې کړي، نو هغه 3 دې په نظر کې ونیسي، یو رکعت دې بل هم وکړي، په آخر کې د سجده سهو وکړي. که یو څوک د امام سره په آخرنیو رکعتونو کې شریک شي او بیا د هغو رکعتونو د راګرځولو پر مهال چې وروسته تللي دي سهو شي، نو په هغه باندې سجده سهو لازم ده. دا نه و چې ولا دا خو زه امام پسې ولاړم، ځکه چې امام پسې خو ستا لمونځ خلاص شو او ستا اوس خپل فرض شروع شو، نو په دې وخت کې که څوک سهو کېږي سجده سهو به کوي. که چا د 4 رکعتونو فرضو پر ځای باندې په 2 رکعتونو سلام وګرځولو، بیا ور یاد شو چې 2 رکعت یې ادا کړي دي، چا سره د خبرې نه کوي او 2 رکعت نور هم وکړي، په آخر کې دې سجده سهو وکړي. که په چا باندې سجده سهو لازمه شوې وي او په آخره کې له یاده ووځي او سلام وګرځوي، په ور یادېدو سره دې سجده سهو وکړي، اتحیات به بیا ولولي او سلام دې وګرځوي. که یو مسافر په 4 رکعتیز لمانځه کې د 2 رکعتونو په ځای باندې پوره 4 رکعته وکړي او یعنې منځنۍ قاعده یا اولنۍ قاعده یې کړې ده، نو سجده سهو دې وکړي او په دې صورت کې به یې لومړي 2 رکعتونه په فرضو او اخرني 2 رکعتونه به یې په نفلو کې حساب شي. د امام په سهو کېدو سره پر مقتدیانو باندې سهو لازمیږي او د مقتدي په سهو کېدو سره د جماعت په وخت کې پر مقتدي باندې سهو نشته او نه پر امام باندې.
بلکې مقتدي به د امام متابعت کوي. نو دا په مانځه کې واجب و. او د دې ترڅنګ ځینې شیان داسې دي چې هغه مونږ سنت ګڼو، یعنې په مانځه کې سنت دي. فرایض او واجبات ترڅنګ پر مانځه کې ځینې نور کارونه داسې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مانځه پر مهال باندې په دوامداره توګه ترسره کړي دي. که څه هم د دغه کارونو نه ترسره کولو د لمانځه د فساد او کراهت سبب نه ګرځېږي، خو اجر او ثواب لري، ځکه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی او د سنتو ترسره کول له اجر او ثواب څخه خالي نه دي. د دغه سنت کارونه په لاندې ډول دي. د تکبیر تحریمه د ویلو څخه د مخه غوږونو ته د دواړو لاسونه پورته کول. اول به لاسونه پورته کړي او بیا به وایي چې الله اکبر، دا پکې سنت دي. د لاسونو د پورته کولو پر مهال ګوتې خلاصې پرېښودل سنت دي. د تکبیر تحریمه څخه وروسته د نارینهو لپاره په نامه او د ښځو لپاره په سینه باندې لاسونه کېښودل دا سنت دي. ښي لاس په چپ لاس باندې کېښودل دا سنت دي. د تکبیر تحریمه ویلو پر وخت سر نه ټیټول. ځینې خلک دا سر ټیټوي، دا مناسب نه دي. او د امام لپاره د تکبیر تحریمه او ارکانو تکبیرونه په لوړ اواز سره ویل. سبحانک اللهم لوستل دا سنت دي. اعوذ بالله لوستل سنت دي. بسم الله لوستل سنت دي. او په هر رکعت کې د سورۃ فاتحې نه مخکې باید دا ولوستل شي. د فرض المنځونو په 3 او 4 رکعت کې د فاتحې سورت لوستل دا پکې سنت دي، دلته واجب نه دي، ځکه چې په لومړنیو 2 رکعتونو کې واجب دي. د فاتحې د سورت په ختمېدو سره امین ویل دا سنت دي. امین که پټه وي که په ښکاره وي دواړه سنت دي، خو بهتره دا ده چې په کومو ځایونو کې امین په پټه لوستل کېږي هلته پټ ولوستل شي. په کومو ځایونو کې کم خلک چې په تیزه سره ودلولي په دې کې څه مشکل نشته دی. نو په دې کې که څه هم د علماو منځ کې اختلاف دی، خو د اختلاف فرعي دی، یعنې که په لوړ اواز سره وي که په ټیټ اواز سره وي دواړه سنت دی. خو په کومو ځایونو کې چې هلته امین په ټیټ اواز سره لوستل کېږي خلک خو فعل ولي، نو په کار دا نه ده چې هلته امین په تیزه ولوستل شي، ځکه چې دلته د اختلاف لامل ګرځېږي. او په کومو ځایونو کې چې خلک په لوړ اواز باندې لولي هېڅ مشکل نشته، هلته د په لوړ اواز سره ولوستلی شي. سبحانک اللهم لوستل، اعوذ بالله لوستل، بسم الله لوستل په پټه باندې دا سنت دي. په رکوع سجده کې لږ تر لږه 3 ځلې سبحان ربي العظیم او سبحان ربي الاعلی لوستل دا سنت دي. په رکوع کې سر او ملا یو شان برابر ساتل دا سنت دي. په قومه کې د امام لپاره سمع الله لمن حمده او د مقتدي لپاره ربنا ولک الحمد او دا سنت دي. او که څوک یوازې مونځ کوي باید دواړه ولولي. سجدې ته د تللو پر وخت لومړی زنګنونه په ځمکه لګول، بیا دواړه لاسونه، بیا پوز او تندی لګول دا سنت دي. په جلسه او قاعده کې دواړه پښې په داسې شکل درول چې د ګوتو سرونه یې قبلې لوري ته برابر وي او دواړه لاسونه په زنګنونو کې ایښودل دا سنت دي. وروستۍ قاعده کې د تحیات څخه وروسته درود شریف ویل سنت دي. د درود شریف څخه وروسته دعا لوستل اللهم ربنا آتنا فی الدنیا، دا دعا وي که بله دعا وي دا لوستل پکې سنت دي. لومړی ښي طرف ته او بیا چپ طرف ته سلام ګرځول دا پکې سنت دي. اوس راځو دې ته چې کوم شیان مونځ فاسدوي. د لمانځه له مفسدات څخه مراد هغه کارونه دي چې لمونځ فاسدوي او باطل یې ګرځوي. مثلا په لمانځه کې خبرې کول، د لمانځه په حالت کې قرآن کریم ته د مخې تلاوت کول، احنافو نظر هم دا دی. د لمانځه له شرایط څخه کوم شرط پاتې کېدل، د لمانځه له ارکانو څخه کوم رکن پاتې کېدل، مخکې پې خبره وشوه لکه رکوع، قیام او داسې نور. د لمانځه له واجبات څخه کوم واجب په قصر پرېښودل، بل عذره د مرۍ صفول او قصداً ټوخېدل، ځکه چې دا بار بار تکراریږي او دا د لمانځه د فساد سبب ګرځېږي. البته که د عذر دپاره وي، مثلا امام دی هغه قرأت لولي او په مانځه کې ورته په اصطلاح خنډ او معنی ګرځېږي، که دلته هغه خپله غاړه تازه کړي دا د لمانځه د فساد سبب نه ګرځېږي. د تکلیف، غم یا کوم مصیبت له امله ژړا کول دا مونځ فاسدوي. البته که چېرته دغه ژړا د الله تعالی جل جلاله له ویرې څخه وي او داسې آیتونه ولوستلی شي چې په هغې کې د عذاب ذکر راشي، نو که دلته ژړا وشي دا د لمانځه د فساد سبب نه ګرځېږي، بلکې لا هم په د اجر او د ثواب لامل ګرځېږي. قصداً یا په هیر په لمانځه کې خوراک او څښاک کول، په لمانځه کې قدمونه اخیستل، البته هغه قدمونه که مثلا د صف د برابرولو دپاره وي نو هغه بیا پروا نه کوي. عمل کثیر کول دا مونځ فاسدوي، یعنې یو سړی په لمانځه باندې ولاړ دی او داسې حرکات ترسره کوي چې بل شخص ورته وګوري فکر وکړي چې دا ولا په لمانځه کې نه دی، نو دا مونځ فاسدوي. د قرآن پاک په تلاوت کې داسې ستره غلطي راوستل چې په معنا کې تغییر راشي دا مونځ فاسدوي. په لمانځه کې په قهقها باندې خندا کول، داسې خندا کول چې بل خوا کې یو ملګری او دوست ورسره ولاړ دی هغه یې واوري، په دې سره مونځ فاسدېږي. په مسجد کې یا په کور کې په کاغذ یو شی لیکل شوی دی ته یې په ژبه باندې ولولې، په دې سره مونځ فاسدېږي. بغیر د امام نه بل چاته فتح ورکول دا په خپله باندې مونځ فاسدوي، یعنې بغیر د امام نه بل چاته فتح ورکول د دواړو لمونځ کوونکو لمونځ فاسدوي. که چېرته یو سړی په لمانځه ولاړ دی هغه غلط شي دا ورته فتح ورکړي، د لمانځه نه خارج دی هغه په لمانځه کې داخل دی دا فتح ورکړي هغه یې واخلي، د دواړو مونځ فاسدېږي. له موقع نه وروسته امام ته فتح ورکول چې
هغه بل آیات ته تللی وي او ته بیا راګرځئ او هغه امام که امام فتح وانخلي د مقتدي لمونځ پاسېدېږي او که فتح واخلي د امام لمونځ پاسېدېږي. نو مقتدي ته پکار ده چې په دغسې حالات کې د فتح په ورکولو څخه عجله ونه کړي او امام ته پکار ده چې په مقتدیانو فتح ورکولو ته اړ نه باسي او چې کله هم د یو آیات په اندازه باندې تلاوت یې کړي نو بس رکوع ته دې ښکته شي. ښځه له سړي سره څنګ په څنګ باندې ولاړه وي او په دې شرط چې دومره ځنډ ودرېږي چې رکوع یا سجده پکې وشي. او که داسې کومه کوچنۍ نجلۍ وي چې نفساني میلان ورته نه کېږي یا خپله د خپلوانو څخه د جملې څخه وي نو په دا د مانځه د فساد سبب نه ګرځېږي. خو ځینې شیان چې دي هغه مونځ مکروه کوي. د مانځه د مکروهات څخه مراد هغه کارونه دي چې مونځ خو ورسره نه پاسېدېږي البته مکروه کېږي. ځان ساتلو څخه پکار دي. دغه مکروهات مثلا په لاندې ډول دي: په سر باندې په داسې توګه څادر یا بل شی اچول چې دواړو لوري په اوږو باندې راځوړند وي، یعنې داسې تړل شوي نه وي بلکې دواړه طرف ته یې ځوړند اوسېږي. په دې حالت کې مونځ کول مکروه دي. کمیس یا کورتۍ په داسې توګه په ځان باندې اچول چې دواړه لستوڼي ځوړند وي، داسې ډول مونځ کول مونځ مکروه کوي. جامې ځان ته راټولول او بیا پرېښودل بیا راټولول، یعنې د جامو سره لوبې کول دا مونځ مکروه کوي. د سجدې د ځای څخه د یو ضروري شي لرې کول او هغه بیا تکرارول او هغه پوکول په دې سره مونځ مکروه کېږي. په داسې جامه کې لمونځ کول چې خلک یې په بازارونو، محافلو او ټولنو کې نه خوښوي، لکه مثلا ځینې مساجدو کې داسې شکېدلې خولۍ پرتې وي، زړې خولۍ پرتې وي یا یو خاص ډول دغه پراته وي، په دغې شي کې مونځ کول علماو مکروه ګڼلي دي، ځکه چې الله ته ودرېږي باید په داسې جامه کې ودرېږي چې ته ورباندې ښه ښکاره شي. خالي جوابچي یا ډک جوابچي ته د ضرورت پر مهال باندې مونځ کول مکروه دي. په دې باندې مخکې خبره وشوه. د سړیو لپاره د غوټه کړه شوي ویښتانو سره مونځ کول، ځینې خلک داسې وي چې د زنانو غوندې کوڅۍ جوړوي، په دې حالاتو کې مونځ کول مکروه دي. د ګوتو څخه ټکونه ایستل یا د پنجو څخه ټکونه ایستل په مانځه کې دا مکروه دي. د سترګو په کنجونو کې اخواته دې خواته کتل دا مونځ مکروه کوي. په سجده کې څنګلې څملول، ځینې خلک مونځ داسې کوي چې دا څنګلې څملي، په دې سره مونځ مکروه کېږي. داسې انسان لوري ته چې مخامخ ناست وي لمونځ کول که شی اړولی وي نو بیا پروا نه کوي چې هغه مخامخ ته ناست وي درته او ته ورته مخامخ سجده ږدې، داسې حالت کې مونځ کول مکروه دي. د داسې جامو سره لمونځ کول چې د سالارونکو شیانو عکس ورباندې لګېدلی وي یا په داسې مصلا باندې یا جای نماز باندې ودرېدل، د سجدې کولو په ځای کې د سالارونکي شي تصویر وي، په داسې ځای کې مونځ کول چې هلته د سر د پاسه ښي یا چپ لوري ته د سالارونکي شی وي نو په دې کې هم دا مونځ کول مکروه دي. چې په لومړي صف کې ځای وي او سره د دې سړی ګوري چې په لومړي صف کې ځای شته او شاته ودرېږي، دا مونځ مکروه کوي. په لاس سره یا سر سره د سلام ځواب ورکول دا مونځ مکروه کوي. ډېر وخت کې د مانځه د فساد سبب هم ګرځېږي چې کله یو څوک په دې باندې پوه شي دا ګویا مانځه کې نه دی. په پټو سترګو لمونځ کول دا مونځ کول مکروه کوي. البته که یو څوک دا سترګې دې دپاره پټوي چې د مانځه کې خپله توجه برابره کړي، د خشوع په خطر باندې وي، بیا پروا نه لري. یوازې په تندي باندې وي، یوازې په پزه باندې سجده کول دا مونځ مکروه کوي. مونځ باید هم چې سجده باید هم په تندي باندې وشي او هم په پوزه باندې. د خولۍ یا پټکي په ول باندې سجده کول دا هم مونځ مکروه کوي. بې له عذر په لمانځه کې پلتۍ وهل او بې د اړتیا په لوړ ځای باندې د امام یا مقتدیانو ودرېدل، مثلا امام اوچت ځای کې ولاړ وي، مقتدیان ټیټ وي یا مقتدیان ټیټ ولاړ وي، امام اوچت وي، البته که د عذر په بنا وي دا بیا پروا نه کوي. رکوع ته ښکته کېدو په حالت کې قرات پوره کول. ځینې خلک عجلوي نو مخکې له دې نه چې خپل قرات پوره کړي بس د قرات سره رکوع ته لاړ شي، په همالته رکوع کې خپل قرات پوره کوي. په فرض منځونو کې د قرآن پاک د ترتیب خلاف قرات کول، مثلا په لومړي رکعت کې د سورة اخلاص یعنې قل هو الله احد ولوستلی شي او په دویم رکعت کې سورة تبت، نو دا سره مونځ مکروه کېږي. د لمانځه د سنت څخه کوم سنت پرېښودل په دې سره مونځ مکروه کېږي. د سجدې پر حالت کې دواړه پښې له ځمکې نه پورته کول په دې سره مونځ مکروه کېږي. په خوله کې د یو شي اړول چې د قرات معنی نه وي دې سره مونځ مکروه کېږي. نو دغه شیان داسې دي چې باید مسلمان د دې نه ځان وساتي، ځکه چې په دې سره د مانځه لږ تر لږه هغه ثواب او اجر راکمیږي. راځو دې موضوع ته چې زموږ منځونه څنګه مؤثر واقع شي، انشاءالله په بل درس کې ولې خیره په دې باندې خبره وکړو. جزاکم الله خیرا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.